بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران خوږو دوستانو، نن ډیر خوشحاله یم، خوښ یم چې په یو غږ را سره ټول لسونه ځوانان زموږ مشران کشران راوتلي دي. د موبایل په ښیښو یې لیدلی شئ. د دوی یو غټه ستونزه هغه به تل د دوی زموږ نه دغه غوښتنه وه چې د څښلو اوبه نه وي په دغې ولس کې. دې سره لاس او ګریوان وو، موږ نه به یې غوښتنه کوله، خو اخر زموږ د ټیم ملګري راغله. تقریبا 4 کیلومتره د ولس نه وړاندې د غره په یو ویښ کې د موبایل په ښیښو ووینئ، هلته څه چینې وې وړې وړې. د هغه اوبو د یو ځای کېدلو لپاره نن د ولس خلک لګیا دي، کار کوي. دوستانو، کومې اوبو باندې چې ولسونه کار کوي دا د ترۍ بند په ساحه کې دي. دوستانو، د ولس خلکو چې کوم کار په خپل وس وي هغه به په خپله کوي، خو دې ته تقریبا 4 کیلومتره یعنی 4 متره پیپ پکار دی، 3 انچه یا 4 انچه پیپ پکار دی، په هغې کې او 2 ذخیرې د اوبو پکار دي. راځئ په دې کې تاسو کومک د موږ سره وکړئ. هغه په د نړۍ څومره مسلمانان چې دي په تاسو موږ هم غږ کوو، د ولس د مشرانو غږ به مو اورئ، هغو هم درنه غوښتنه کوي. راځئ تاسو پکې کومک وکړئ، مرسته وکړئ چې تل پاتې صدقه جاریه ده. په دې کې جوماتونه د اوبو نه برخمن کېږي، په دې کې مدرسې، په دې کې زموږ زرګونه وروڼه خویندې به په دې باندې مونځونه او اودسونه کوي. ورسره د الله پاک ډېر داسې هغه مخلوقات چې هغه ځناور دي هغه به هم د دې نه وبس کړي انشاءالله چې بهترینه صدقه جاریه ده او تل پاتې صدقه ده. راځئ جلدي پکې وکړئ، مرسته او کومک پکې وکړئ چې الله یې اجرونه درکړي. رازا کنه لږ غم کړه رانه کم د دې وطن، ته هم د دې وطن یې او زه هم د دې وطن، ته هم د دې وطن یې او زه هم د دې وطن. رازا کنه لږ غم کړه رانه کم د دې. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو، دوستانو، عزیزانو، د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ دغه د اوبو مشکل دی او د مشکل پسې راوتلي یو، نو 400 کورونو د اوبو مشکل دی ډېر زیات. اوس راوتلي وو، بس دغه د لاس کوم کار چې دی په خپله روان کړی په خیر سره. نو زمونږ 3.5 زره متره پیپ لګېږي او په دې پیپ ډېره خرچه راځي. موږ د پاکو اوبو دغه سره مشکل سره مخ یو، پاکې اوبه نه لرو. مجبورۍ نه اوس راغلي یو دلته، بې وسیل ده خو مجبورۍ راخیستې وو دا کار کوو په خیر سره. نو په ټولو هېوادوالو هم غږ دی، په عزیزانو، په د نړۍ په ټولو مسلمانانو چې په دې پیپ باندې زمونږ 2,000 روپۍ خرچه راځي او دا ولس بې وسې دی، غریب دی. نو ټولو دا صدقه جاریه ده، ټولو مسلمانانو باندې غږ دی په دې کې موږ سره برخه واخلي. الله به اجرونه ورکوي. دا صدقه جاریه ده چې څو پورې روانې، الله به دوی ته اجرونه ورکوي او عوضونه به ورکوي. نو ورونو مسلمانانو، بیا هم درته دا یم چې خیر دی، موږ سره دې کې مرسته وکړئ، کومک وکړئ. ستاسو په کومک، ستاسو په مرسته به ټولو دې غریب ولس ته 400 کورونه دي، دا ټول به د اوبو نه برخمن شي. الله به تاسو ته اجرونه درکوي په دې دنیا هم او په هغې دنیا هم. په دې ولس کې 8 غټ مسجدونه لرو، په هغې کې هم د اوبو مشکل دی او د څو ته یقینو که په پوشکو کې اوبه راوړو. کویان بعضې لرو خو زیات مشکل سره مخ یې، زیاتره وخت وراني، هغې ته زموږ وس نه رسېږي، کله یو شی او کله بل شی. غریبي ده. دا اوبه چې لاړې په خیر سره انشاءالله د جوماتو مدرسې موږ لرو، د مدرسو مشکل به هم حل شي، د اودسو مشکل به هم حل شي. دا اوبه چې روانې شوې که حیوانات څکي، که مرغۍ څکي، که انسانان استعمالوي، که اودسونه یې، که مدرسې، ټولو اجرونو کې به تاسو برخمن یاستئ. ټول عزیزان مسلمانان به پکې برخمن یاستئ. یوازینی موږ راځئ ورونو په دې کې ځان ناڅه برخمن کړئ او اجرونه به الله درکړي. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو عزیزانو، موږ تاسو نه دا پیشنهاد دی چې موږ د ترۍ بند نه اوبه تېروو. 400-500 کوره یې موږ او دغه دې کې دا خلک ټول خوار او غریب دي او څه نه لري. د مدرسو پورې او د جوماتو پورې موږ باید چې دا اوبه تېرې کړو او کته کې وروسته یې بوځو. او موږ تاسو نه خواهش کوو چې دغه موږ سره کومک تاسې وکړئ، که باراني یاستئ او که کورني یاستئ، که سماجدار یاستئ. موږ به ډېرې ډېرې دعاګانې هم درته کوو او د اولس هم درته دعا کاندي او خدای وبخښه او موږ سره ډېر کومک وکړئ. 8 لکه روپۍ کومک چې موږ سره وکړئ، در باندې 8 لکه روپۍ لګېږي
او دا اوس ټول غریب دي د دوی د رقم نه تاوته او خاص ګنټي راخیستې دي او کار یې شروع کړی دی خو اوس دلته سیمنټو ته او پیپو ته او دې ته حاجت دی او په هغه کې پیپونه راوشي او سیمنټ راوشي او موږ ته د پیسو کومک کار وشي. هیوادوالو دا کوم لس چې تاسو ته د موبایل په ښیښو باندې ښکاري مخ په مخامخ باندې دغه ټول د دغې اوبو نه برخمن کېږي. راځئ تاسو پکې چندې وکړئ، مرستې پکې وکړئ او هغه ورونه چې د هغو وس نشته بېوسه دي دوستان مو مایوسه کېږئ، مه خفه کېږئ. هغه دې د الله د رضا دپاره زموږ دغه ویډیوګانې نورو خلکو سره شریک کړي. انشاءالله چې تاسو ته به هم الله پوره اجر درکوي. په ټولو هغه سرمایهدارو وطنوالو نه زموږ خواهش دی او هیله تنه لرو چې موږ د دولت سره کومک وکړو او دلته څومره 500 شپږ کورونه دې ته اوبه مشکل دی. په تری بند اوبو باندې موږ خپل دستي کار شروع کړی او وس نه لرو چې پیپ او ډیګۍ او دا حساب ورته برابر کړو. نو موږ د بهرنیانو عزیزانو نه خواهش لرو دلته کور لري اوربوی لري ونه هغه نه لري او دې ته به الله اجر په دې دنیا ورکړي او دلته که راغله دا خوشحالي به دوی نه ګوري. نو موږ د دې بهرنیو عزیزانو نه دا خواهش لرو چې موږ سره په دغه کې شپږو اتو لکه روپۍ مصرف راځي هلته هم ذخیره لګېږي لر ولس کې او دلته هم ډیګۍ لګېږي پیپ لګېږي. نو دې باره کې باید چې موږ سره خارجي کوم عزیزان او څه ورسره وي موږ سره کومک وکړي. موږ به نه ډېر منندې او هغه الله تعالی نه به دې لپاره تل هغه غواړو خوشحالۍ نصیب غواړو او موږ سره دا کومک وکړي. شریک کا نو مسلمانانو ورونو او عزیزانو تاسو نه زمونږ غوښتنه ده تاسو ته زه یو څه معلومات در کومه په دغې رابطه باندې. زمونږ د دې بالا هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ غټه کاریه چې کوم ده دا 4-5 کلي لري چې خانو مسیدي لم کلی دی ترناو دی سوري کلی دی خامګي کلی دی برې چینې کلی. دغې کلي خلک دمګړی تاسو ګورئ موږ د پاکو اوبو د مشکل سره مخ او په تلویزیونو او دغه نورو حالاتو نه هم تاسو خبره کوي چې افغانستان عموما د پاکو اوبو د نشتون سره مخامخ دی. نو موږ دغه 4-5 کاري چې کوم دي دا د پاکو اوبو مشکل سره مخې پاکې اوبه نه لرو او غټه ستونزه ده. دې په رابطه موږ د ولس د ټولو کلو دا د تاسو دمګړی ګورئ د ټولو مشوره او مصلحت وکړه چې دا د تری بند ساحه کې اوبه دي پاکې 4-5 چینې دي دې باندې موږ کار شروع کړی دی. دا اوبه ټولې موږ یو ځای ته راټولې کړې او دا به دلته یو ذخیره ورته جوړو او ښکته به ولس ته به کور ته به بیو چې دا تقریبا 400-500 فامیله کورونه دي او دلته ژوند کا او د اوبو د نشتون سره مخامخ دي. نو ډېر مشکل سره مخې نو دې باندې تقریبا 18 لکه روپۍ مصرف راځي. موږ دا د ولس خلک ډېر غریب او بېوسي موږ په ولا کې دغه د ګنټي د وس هم نه لرو چې دا ګنټی واخلو. موږ ډېر غریب او بېوسي او دا صدقې جاریه ده. نو د هر چا چې وس رسېږي خیراتي زکاتي کومکي هر څومره چې په هر ځای کې داخل د افغانستان کې خارج کې هر ځای کې چې او دغه داسې یو صدقې جاریه ده چې تر قیامته پورې چې څوک دا اوبه څښي او څوک ترنه استفاده کا که ماشومان یي که زنانه که سړي که مالونه که حیوانات که بوټي که هر شی دا د قیامت تر ورځې به انشاءالله تاسو ته الله اجر عظیم درکوي او ستاسو خیرات او زکات په الله په خپل دربار قبلوي. نو تاسو نه مو غوښتنه ده موږ سره په دې برخه کې کومک وکړئ مالي کومک موږ سره وکړئ په هره برخه کې چې څومره ستاسو وس رسېږي 3-3.5 زره متره پیپ لګېږي 2 ذخیرې لګېږي بیا هلته ولس کې پایپ سکیم پروګرام دی چې کور ته بمبه ورسېږي جوماتونو ته ورسېږي کورونو ته ورسېږي مدرسو ته ورسېږي. نو موږ د دغې مشکل سره مخې تاسو موږ سره مالي کومک وکړئ لاسي کې کار به موږ وکړو مالي کومک تاسو وکړئ موږ هم درته دعاګانې کړو او الله به هم درته اجر درکړي. خدایا ته کړې چراغان چې په کولو ټول د هر څه نه مهمه خبره عزیزانو مسلمانانو یوه مهمه خبره ما نه هېره وه چې هغه دا ده چې ستاسو کومکونه ستاسو مرستې هغه که په هرې برخه کې تاسو مخکې کړي که وروسته یې کړئ د هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ انتخاب کړئ انشاءالله ستاسو مرستې ستاسو کومکونه ستاسو خیراتونه او زکاتونه به نیغ په نیغ هماغه مستحقو خلکو ته
او کورنیو ته رسېږي. موږ د دې بنسټ نه ډېره مننه کړو چې په هر حالات کې زموږ د دې ولس هر مشکل ته رسیدګي کړې ده، د مریضانو، د مدرسو، د جوماتونو، د ولس د کویانو، د شیشو په هره برخه کې دوی د موږ سره منډه ترړه والې ده او باقي ملا تړلې ده راسره. الله د دوی ته هم خیر او برکت ورکړه، الله د دوی په مال او حال کې برکت واچوي او تاسو ته هم الله پاک خیر او برکت در په نصیب کا. همدا همدغو ادرس د هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ روغ ادرس دی، ښایسته ادرس دی او حقدار ته انشاءالله په اطمینان سره زه درته یم چې ستاسو حق به حقدار ته رسېږي. مننه. راوړه امن الهي ختم دل تکړه فساد پس نه ټول لګېدلی کړې اهونه کړې فریاد دا زخمې هېواد خدایا نور کړې آباد پس نه ټول لګېدلی کړې اهونه کړې فریاد خاورې خاورې مې ارمان شویرخې مې ټول ګریوان ټول زخمي یم مخلصه څوک مې نشته د درمان اور مې بل دی په پامیر وینې څاڅي د شمشاد پسې نه ټول لګېدلی کړې اهونه کړې فریاد دا زخمې هېواد خدایا نور کړې آباد پسې نه ټول لګېدلی کړې اهونه کړې فریاد پسې نه ټول لګېدلی کړې اهونه